آخر هم کرکټ د هیوادوالو د درد دوا کړه. حمید حسن له کرکټ وروسته تجارت پیل کړ. دا چې حمید حسن کوم ډول تجارت پیل کړی او په اړه ملي لوبغاړو او نوموتو څیرو څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني سپیډ ماسټر توپ اچوونکي او اوسني برحال روزونکي حمید حسن مومند له کرکټ وروسته پر سوداګرۍ او حقیقي پر پانګې اچونې ستره تولیدي فابریکه جوړه کړه او رسمنې د پرانیستې چارې د کابل په یو معتبر هوټل چې اټکل کېږي انټر کانټیننټل هوټل به وي ترسره کړي. د حمید حسن دا فابریکه د یوري مارنینګ یا هر سهار په نوم نومول شوې ده او د شیدو د تولیداتو لپاره ځانګړې شوې ده چې پکې به د پاکټي شیدو سربیره خامه‌ای پنیر ملایي او د شیدو اړوند نور تولیدات تولیدیږي. د دې فابریکې اصلي څانګه اوس مهال په کابل کې ده او ښایي ډیر ژر په نورو ولایتونو کې هم خپلې څانګې ایجادي کړي. حمید حسن د دې فابریکې د لګښت په اړه څه نه دي ویلي خو نږدې 500 ځوانانو ته به پکې په یو وخت د کار کولو موقع برابرې شي. د حمید حسن مومند دا اقدام په سوشل میډیا ټولو هیوادوالو ستایلی او د ملي لوبغاړو نوموتو څیرو تشویق کړی دی. د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف، اجرایه رئیس نصیب خان، د ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي او ګڼ شمېر نورو لوبغاړو، سیاسي مشرانو او نوموتو څیرو پکې ګډون کړی و. د کرکټ بورډ پوهاني ویان محمد فرید هوتک، خبریال فرید الله محمدي، د ننګرهار د پوهاني والي ویان عطاالله هوګیڼي، سعید شینواري او ګڼ شمېر نورو ستورو د حمید حسن مومند دا ابتکار او نوښت د هیوادوالو د لاسنیوي لپاره مهم بللی او پر وینا یې چې دا کار د هغې افغانانو لپاره هم یو ځواب شو چې کرکټ ابز بولي او فکر کوي چې کرکټ هیوادوالو ته هیڅ ګټه نه رسوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه دمه وشه.